سیل وال چرته خبره زمون کا سا هر چا ته پته چې دا زمون سا لیک دی یا ابسنت دی لیک ان انیمل بس چردی نه خبر است نو سوال نه خبر است کنه خو چې دوم نه درته پته چې دا په انیمل سیل کې نه نو درته پته کنه خو چردی نه خبره چې سیلوال پکې نه زمون کا سا چرته دا present in plant cell په plant cells په چې دا موجودي زمونږ کا په پروکریاټس کې موجودي په پروکریاټس کې خو except mycoplasma دا هر چاته دا mycoplasma ورته پرېډ باندې دا د رډ والا لفظ هر چاته mycoplasma دا هر چاته په ټول پروکریاټس کې شته mycoplasma کې دا نو څه دا زمونږ کا ابسنت په پروټیسټس کې دا نو څه شته چې څومره مطلب پروټیسټ او په پنجای کې دا نو څه شته په پنجای کې زموږ سپاینې ملک سلز کې نشته په پلانټ سلز کې چې تاسو ته د دې خبرې پته یو چې په پلانټ سلز کې دا نو څه سره جوړ دي دا د سلیولوز نه جوړ دي دا هر چا ته پته دا څه جوړ دي د سلیولوز نه جوړ دي په پروکریاټس کې زموږ سره په بکټیریا کې دا زموږ سره د شوګر کاربوهایډریټ یعنی د ګلایکن او پلس پپټاید نه جوړ دي پپټاید او ګلایکن ورته وایو دا هغه نه جوړ دي او دې ته موږ د میمبرین لا کوي MEUREIN د میمبرین نو زموږ سره پروکریاټس سیلوال چې کومه ده دا څنګه جوړي د میمبرین نه په پروټیسټ کې دا کاربوهایډریټ نه جوړي څنګه جوړي د کاربوهایډریټ نه carbohydrates او په فنجای کې دا موږ سره څه جوړي دا چې معلومه ها د کاربوهایډریټ چې دا هر څه تر دې کوم دا په ام سی کیو کې درته راوستي شي په ایگزام کې راوستي شي په وایوات تاسو کولی شي اوس د سلیولوز نه جوړي دا سلیولوز چې کومه ده دا مزید زمونږ سره معمولی شانت سترنتن کړي دا زمونږ سره یو په دې کې لیګنین چې کومه دي هغه اډ کړی لیګنین او یو په دې کې زمونږ سره 15 اډ کړی 15 بیا زمونږ سره مزید د سترنتنینګ لپاره په دې کې زمونږ سره سالت اډ کړی سالت دا سالت چې کومي دا زمونږ سره د میګنیشیم او د کیلشیم پکټیټ سالت دی او پوټاشیم چې کومي هغه ورسره موږ سره په اډ کړی که سیلوال موږ وګورو نو سیلوال زمونږ سره اوټرموست بونډري ده اوټرموست بونډري ده چې څومره دا موږ سره په کوم څومره ارګانیزمز کې دا موږ سره یا په سیلز کې زموږ سره پریزنټ دی نو دا به اوټرموست دی په دې سیلوال کې به موږ وګورو دا سیلوال زموږ سره چې کوم دی سیلوال دا زموږ سره یو تمن پرایمري سیلوال وو پرایمري او یو تمن څه وو سیکنډري سیلوال وو سیکنډري سیلوال پرایمري او د سیکنډري سیلوال خبره من کوم ما تاسو ته ویل چې زموږ سره فار ایگزامپل یو سیل دی او دا زموږ سره بل سیل دی یو سیل دی او دا زموږ سره بل سیل دی دا به په ډیفرنٹ کلر ټول کنسیډر شي موږ سره یو لارج ویکیول دی کلاس سره دلته یو لارج ویکیول د دې لارج ویکیول د وجه نه موږ سره نیوکلیس چې کوم یو سایت ته پوش شوي او په دې کې زموږ سره سایتوپلازم موجود دی صحیح سایتوپلازم موجود دی دلته موږ سره سایتوپلازم موجود دی زمونږ څه چې کله سیل ګروینګ سیل او دا ګروت کوي نو ډېره ډېر چاپېره زمونږ سره دا سیلوال جوړېږي دا ایډیشنل سټرنتنینګ دی دا پرووایډ کوي دا زمونږ سره ایډیشنل وال دې ته موږ چونکې دا موږ په ګروینګ سیل کې جوړېږي نو دې ته موږ پرایمري سیلوال وو دې ته موږ څه پرایمري سیلوال وو کله سیل ګروینګ کوي او زموږ سره ګروینګ سټیټ کې نو دا سیلوال جوړ شي دې ته موږ پرایمري سیلوال وو کله چې دا سیل زموږ سره میچور شي او دا میچوریشن ته ورسي
یعنی دا زمونږ څخه غټه شي میچور شي نو بیا په دې کې زمونږ څخه ایډیشنل وال جوړېږي خو ضروري نه ده چې په ټولو سیلز کې زمونږ سره جوړ شي صحیح ده په کوم ځای کې په کوم پرایمري سیل وال به په ټول سیلز کې ښه په ټول سیلز کې چې هغه زمونږ څخه دا لري په کوم سیل کې چې زمونږ صحیح اولنۍ په دې کې زمونږ څخه دا جوړېږي او دا به په ټولو کې ما درته وویل چې زمونږ څخه په کوم کې موجود وي نو په ټولو کې به دا وي د دې نه دننه بیا زمونږ څخه یو بل وال جوړېږي هغې ته موږ سیکنډري وال وایو سیکنډري وال چې کومه دی سیکنډري وال په دې کې ډول جوړېږي چې هغه زموږ سره د پرایمري وال نه وي خو هغه لږ پیو دي زموږ سره هغه به جوړ کړم په دې کې نو هغه زموږ سره لږ پیو دي پرایمري وال جوړ کړو او سیکنډري چې کله دا سیل غټ شي میچیورټي ته ورسېږي نو بیا په سیستم جوړ شو بیا په کې زموږ سره سیکنډري جوړ شو دا سیکنډري وال دی خبرې بیک باندې دا سیکنډري وال دی او په پرایمري وال دی ما تاسو ته ویل چې دا زموږ سره سلیولوز نه یا د لیګنین نه یا د پیکټین نه د دې نه زموږ سره جوړ دی که موږ وګورو نو د دې دا فایبر چې کومه دي که نه دا فایبر دا داسې په کریس کراس مینر کې زموږ څخه الله تعالی پیدا کړي په کریس کراس مینر کې دا کریس کراس مینر یې په دې کې داسې پیدا کړی دی چې زموږ څخه د دې سپرنج په دې کې سوال یې زموږ څخه کړی دی सेवा करेंगे स्ट्रेंथ के द्वारा आप क्रिस क्रॉस में लगाने की क्रिस क्रॉस में जुमा वही तरह देखा क्रिस क्रॉस में करके ही होगा और क्रिस क्रॉस में हमें दो वजह मकसद सही कि जमून के साथ स्ट्रेंथ सेवा है स्ट्रेंथ सेवा है जो पर फाइबर जो कमाई अल्लाह क्रिस क्रॉस में सेवा है पता सुनो सब देखा क्या आवाज़ पर जो कला दा इसरेन ना कहीं न जैसे प्रयोग की उबास करना नवाज के पास पे बेरा है जरूर सकता दशी नोड़ी दूर का स्ट्रेंथ नहीं बता दे कि प्रयोग बल्कि और कमा दशी पर क्रिस क्रॉस का पता बानी बात कमा बता दे देर ज़्यादा मजबूत सही देर ज़्यादा ना पक्का इस क्लास में रखे अल्लाह ताला पे रखी और भी मैं तो हुए चला मज़ीद ज़मान का सही पता बांधे द कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है मैग्नीशियम पहले कैल्शियम पे मैग्नीशियम पे दा ज़मान का सही ज़्यादा मजबूत होता है अभी मजबूत वाले देर पर ज़रूरी है कि आपका सिलवाल ने ज़्यादा का साथ असल की कमाल दा लाइसेंस ना बच्चे के चर्चा ज़मान का साथ दा फुली फर्मिएबल के चर्चा ज़मान का साथ धनना वाटर दस तवी जो दिन वाटर दो बजे ना कौन ऑस्मोटिक प्रेशर या थर्मल प्रेशर ज़मान से कौन प्रोड्यूस की कि आगे वो कि असल ज़मान साथ वो निचुए अल्लाह ताला दा सका ज़मान से ढेर मजबूत पैदा करे लेकिन एनिमल सेल्स के ज़मान का साथ लो तक किडनी था एडवांस एक्सप्रेटरी सिस्टम था आगा न प्रेरी जैसे ज़मान का साथ लाइसेंस स्टेज था वो ऐसी ज़मान का या वो कंट्रोल सिस्टम है लो देख के दूर आने से नोट हो जिना अल्लाह दा मजबूत जो करेगी ज़मान का साथ दा योग सेल ने डबल सेल ने ददी सेल ने दनन मेम्ब्रेन का ज़मान का साथ मशीन वाली बात होकर ये तमाम सा सेल मेम्ब्रेन वही सीएम चीफ मिनिस्टर था वही खास सेल मेम्ब्रेन था वही पर एक ब्लैक मैनेजमा जो कोडे तो वही देता ज़मान का साथ सेकेंडरी सेल वाली और आखिर में चे पहले रेड मैनेजर हो देता ज़मान का साथ वही प्राइमरी सेल वाली दा नरे देर नरे प्रति दादा तासु बोरे दा एक नवाला द 3 माइक्रो द वन नवाला 3 माइक्रोमीटर बोरे दे लेंगी होकला सेकेंडरी चेक कर न दे लेंथ चेक करे दा 5 नवाला द 10 माइक्रोमीटर बोरे उस दा समझ सा द दिस सेल स्ट्रक्चर दे दा यू सेल चेक करे दा दे बल सम अटैच दा समझ यो मेम्ब्रेन दा membrane और ये दायो सेल चिकमले द नाइब्रिंग सेल्स चिकमली द ग्लोबल सा अटैच की द ग्लू शान का या द पाइप शान तेर शारी ग्लू ये तरह का सा मेडल ले मिला हो ये तो समझ मेडल ले मिला हो तब नो च द मेडल ले मिला तो सब पता है च द टोल ना आउटर मोस्ट ला द सदा आउटर मोस्ट ला और द बिटवीन टू नाइब्रिंग सेल्स द बिटवीन टू नाइब्रिंग सेल्स चदा कथा सुना पर एमसीक्यूज की चढ़ता गदी द अरेंजमेंट पर बार के एमसीक्यूज रावली फिर इन द लेंस रावली या ता सुना क्वेश्चन रावली चढ़ते अरेंजमेंट पर कमर तरीका देना जो हर अलग तमारी
چې انټرنلی زمونږ څخه کوم سٹارټ واخلو نو لاول به پلازما میمبریني بیا به سیکنډري والی بیا به زمونږ څخه چې کوم دی پرایم اسل والی او بیا به ټول نه اخر ته زمونږ څخه میډل لیول آی اوس دا یو سل دی د دې نه به دې خوا بل سل د هغې څخه هم دا میډل لیول آی د دې نه به دې خوا بل سل د هغې څخه هم میډل لیول آی د دې نو د دې ټولو چې ګیر چاپېره کوم نایبرینګ سل دی هغه به په میډل لیول باندې نو ترموس باونډري څه شوه میډل لیول شوه د میډل لیول نه به next څه شو پرایمري شو دا غینه next څه شو سیکنډري شو او بیا ټول نه څه شو دا چې د بار سایډ نه راځي ارینجمنت دې دسته خو په ان سایډ نه راځي نو اوله به څه راځي سیل ممبرین بیا څه راځي سیکنډري بیا نو څه راځي پرایمري سیلوا به میډل لیول نه دا تاسو ته د دې ارینجمنت پاتې صحیح ده زمونږ سره په دې سیلوا کې چې کومه ده په سیلوا کې زه تاسو ته یو خبر پیښ دا سیل چې کومه ده دا یو د سیل ملي کنه بل د دې هغه څه سایټوپلازمیک کنیکشن دی ښه د یو سیل د بل سیل سره سایټوپلازمیک کنیکشن دی سایټوپلازمیک کنیکشن دی ښه دا وایي د کلیئر کنه تاسو د دې وایي نه دی او چې اصلي د آیډیا د دې معمولی شانته آیډیا یعنی دا ما یو د دې نه د ته وینډو جوړه کړه وینډو او د دې لا سایټوپلازم نه دی دا سایټوپلازم دا دې سایټوپلازم دی دا دې سره کنیکټډ دی صحیح ده چې ته ضرورت راشي چې یو بل اخر کار وکړي دې ته نو سره پلازما دې دا وایي پلازما نو دا وینډو ده د دوه سیلز په منځ کې او دا یو بل ته چې کومه دی لکه څنګه په کامرو کې موږ وینډو جوړ کړي نو د یو سیل نه بل ته چې څومره سیلې وینډو بس دا کنیکشن دی نو چېرته تاسو درته دې خبره کوم چې دا تاسو یو ځل اورېدلي نو ستاسو د لیول نه ماته ستل دی چې صرف د یادولو لپاره اوس سیلوال دی د سیلوال چې کومه دی که د فنکشنز خبره موږ وکړو دا خو کمپوزیشن شو او دا لوکیشن شو که د دې د فنکشنز خبره موږ وکړو نو د دې مین فنکشن څه دی سیلوال څه لا جوړ کړي فرست اف ال اوټرموست باونډري نه کله اوټرموست باونډري موږ خبره کوو په هر څه نو دا هغه یو مین فنکشنز به زموږ څه دی چې انټرنل باډي ته بدل موږ څه ورکړي پروټیکشن به ورکړي پروټیکشن به ورکړي کنه لکه ته موږ څه د یو هډ کوارټر کالونی سکاوټ یا د کور یو امپورټنٹ قلعه ده د هغې زموږ څه اوټرموست باونډري موږ د پروټیکشنز لپاره دویم خبره چې سیپریټ کمپارټمنټ یعنی سیپریټ کمپارټمنټ بل یاد ساتئ یو خبر مې ته اډ کړل زموږ صدا سیلوار چې کومه دی کنه دا سیلوار دا د ډیډ سیل نه جوړ دی ها دا ډیډ سیل نه څنګه جوړ دی دا ډیډ سیل نه جوړ دی دا ډیډ سیل نه جوړ دی کله چې زموږ سره برټ هوک سیل ډیسکور کاوه هغه زموږ سره چې کله سیل ډیسکور کاوه نو هغه چې د کوم پلانټ سټډي کوله نو دا هغه د سیلوال سټډي کوله ها دا ډډو نو هغه ته دا چمبر خالی په نظر راتله نو زیر وجنه هغه چې کوم د دې طبيعه سیلولر ویلا او سیلولر چې کوم د هغه په جبه کې چمبر ته وایي یا کمپارټمنټ ته وایي نو دا موږ سره ډډ دی زموږ سره چې دا څومره ډډي نو دا به زموږ سره ښه پروټیکشن ورکوي دا ریجډ دی دا زموږ سره چې کوم دی ډډ دی نو د ډډوالي د وجنه دا زموږ سره ریجډ دی ریجډ دې زموږ سره ریجډټي پرووایډ کړی دا نو دا زموږ سره ریجډ دی زموږ سره دې نه علاوه یو خو دې زموږ سره پروټیکشن کړی دی یو سیپریټ کمپارټمنټ پرووایډ کړی دی یو یې موږ ته ریجډټي سټرینث هم ویلی شي ریجډټي سټرینث دا یې پرووایډ کړی دی نور دې څه فنکشنز دی که تاسو وکاتو نو زموږ سره که درته زه داسې یو سټرکچر جوړ کړم ډایرکټ به تاسو ذهن ته راشي چې دا زموږ سره بیکټیریا ده صحیح ده که زه درته داسې سټرکچر جوړ کړم نو ډایرکټ به ستاسو ذهن ته راشي چې دا زموږ سره څه دی لږ ډوموناس دی که بیا که په بیکټیریاګانو کې زه داسې سټرکچر جوړ کړم نو دا به تاسو ته سپیریکل په نظر راځي که زه درته داسې سټرکچر جوړ کړم دا به تاسو ته بیسنس یا راډ شیپ په نظر باندې راځي زموږ سره که زه درته یو بل ارګینزم داسې جوړ کړم اپروپوټ صحیح ده هغه غونډه کې تاسو د شپې لیدلې سور غونډه کې لاربیګ ته وایي چې څه ورته وایي لاربیګ نو دې دا دغه چې کومې دا اگزوسکیلټن ارتروپود دا زموږ څخه کومه دی د
کاربوهایډریټ نه چې کوم دغه جوړ دي دي جوړ کړي نو زمونږ څه د هر یو شي ته د یو پراپر شیپ پرووایډ کړی دی څه شیپ پرووایډ کړی دی شیپ یې پرووایډ کړی دی پراپر شیپ یې پرووایډ کړی دی زمونږ څه د دې سیلوان زیاتره مقصد دا دی مین یاد ساتئ چې زمونږ څه که دې سیل ته اوبه ورځي اوبه نو دا زمونږ څه په دې سیل کې چې د وجود څومره سیوا کېږي نو دا بېرته په دې وال باندې چې کومه دې پرېشر دا ټرجیټ کېږي او ټرجیډیټي د وجې نه ټرګر پرېشر دغه کېږي چې په اسموسیس باندې کومې اوبه ورننوځي نو دا زمونږ څه اسموټیک پرېشر چې کومه دی اسموټیک پرېشر دا پروډیوس کوي څه کوي اسموټیک پرېشر پروډیوس کوي د دې اسموټیک پرېشر که چېرته ډېر زیات سیوا شي نو دا سیل به زمونږ څه شي دا به لایسیس شي دا به بسټ ډاون شي دا به وشي دا به ماته شي نو الله تعالی زمونږ څه دا سیوا په دې کې پیدا کړی دی دا زمونږ څه د بسټ ډاون نه یا دا زمونږ څه د لایسیس نه یا دا زمونږ څه د چاودونو دا سیل څه کي دا زمونږ څه وینه پروټیکټ او دا زمونږ څه مضبوط دي نو په سیلوا کې څه خبرې دي دوپره پکې زموږ کارتې دي ستاسو لپاره صحیح ده